د پاکستان سوپر لیګ کې د ګوتو په شمېر افغان لوبغاړي. د پاکستان سوپر لیګ راتلونکی پړاو چې د راتلونکي 2024 کال د فبرورۍ په 14مه پیلیږي، دا ځل پکې د ګوتو په شمېر یوازې 3 افغان لوبغاړي په بېلابېلو کټګوریو کې اخیستل شوي دي. د سوپر لیګ راتلونکي پړاو لپاره نوین الحق په ګولډن کټګورۍ کې د پېښور زلمو، راشد خان په سلور کټګورۍ کې د لاهور قلندرز او نور احمد په پلاتینیم کټګورۍ کې د پېښور زلمو لخوا اخیستل شوي دي. راشد خان چې له وړاندې لاهور قلندرز له ځان سره ساتلی و، ښایي د سوپر لیګ راتلونکي پړاو کې ونه لوبیږي. نوموړي د ملا په برخه کې عملیات کړی او د څو مودې لپاره له کرکټ لرې آرام ته اړتیا لري. په ورته مهال یاد لیګ کې د لوبېدو لپاره د ابراهیم ځدراڼ په ګډون ډېرو افغان لوبغاړو نوملیکنه کړې وه، خو یوازې 3 افغان لوبغاړي وپېرل شول. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د پاکستان سوپر لیګ کې د راشد، نوین او نور احمد په ګډون رحمان الله ګوربز، نجیب الله ځدراڼ، مجیب الرحمن ځدراڼ، عظمت الله عمرزی، فضل حق فاروقي او قیس احمد هم لوبېدلي وو.